بسم الله الرحمن الرحیم. راځو کاین ماستر ته. په کاین ماستر کې چې دی زمونږه نن څلورم لیکچر دی چې تېره ورځ مونږه په میډیا ته رالو. په میډیا کې چې دی مونږ به یو بیکګراونډ راواخیستو او د بیکګراونډ نه وروسته چې دی دا بلته ما کلیک کړه د دې ځای نه دا مونږه بیکګراونډ شو. په دې کې چې دی تېره ورځ مونږ په دې چپ طرف کې چې دی دا خبرې وکړلې چې مونږه به په دې ځای کې چې دی په دې کمانډونو باندې کار ټول کړی دی چې مونږه څنګه کولی شو دغه کمانډونه یوز کو استعمالی کو. نو د دې لپاره به چې دی مونږه په دې ځای کې کار کړی دی. اوس راځم دلته چې دی کله مونږه دې ځای کې دا بیکګراونډ ایډ که د خپلې خوښې مطابق د هغې نه وروسته چې دی کله مونږ په دې ټیک مارک کلیک که اوس به څه کوو. اوس ځو د ویډیو ایډیټینګ ته. ویډیو ایډیټ کوو یا عکسونه جوړو چې هر څه کوو د دې لارې نه. اوس به د دې نه وروسته لیرز ته راځو. لیر ته به راځو او په لیر کې چې دی مونږ به کله چې دلته په دې لیر باندې کلیک کو نو مونږ سره میډیا د افیکټ دی، اوورلی دی، ټکسټ دی او هینډ رایټینګ دی. دغه 5 خبرې دي. مونږ چې کومه ویډیو یا عکسونه انزرټ کوو نو د میډیا د لارې نه چې یو میډیا هغه ده چې بیکګراونډ او بل په لیر کې میډیا ده. دلته به راشو بیا به په دې میډیا باندې چې دی زه کلیک کړم. کمالته د میډیا په دې ځای کې چې دا مونږ سره د دې ځای نه دا میډیا راځي. زه به راشم او دغه میډیا چې ده تاسو سره به زه دا میډیا چې ده د دې ځای نه زه دا شریکه کړم. مثلا دغه میډیا ده. تاسو به په دې میډیا باندې کلیک کوئ. چې کله په دې میډیا باندې کلیک کړه بیا به راشئ دلته د هغې نه وروسته چې دی تاسو به د خپلې خوښې مطابق چې ستاسو کومه یوه ویډیو وي هغه ویډیو به چې دی تاسو د دې ځای نه راواخلئ او ویډیو به تاسو دلته ایډیټ کوئ. څنګه به ایډیټ کوئ چې هره یوه ویډیو وي تاسو کړي وي د دې ځای نه ویډیو به ځان سره ایډیټ کوئ. زه راځم دلته یوه ویډیو ګورم ما سره چې زه یو ګورم چې کومه ویډیو باندې مونږ کار وکړو. مثال زه راځم دلته چې دی یوه ویډیو ګورم چې ما سره ویډیوګانې شته نشته. نو مونږ سره چې دی دلته ما سره لا اوسه پورې کومه ویډیو نشته دی. زه غواړم چې یوه ویډیو دلته چې دی هغه ویډیو ایډیټ کړم چې کومه یو زه د چینل ته اپلوډ کوم. نو تاسو به بیا راځئ دلته به هغه ویډیو به دلته ایډیټ کوئ چې کاپي رایټ په یوټیوب چینل کې را نشي. چې ته تاسو ټیچینګ کوئ، درس ورکوئ او هغه بیا یوټیوب ته اپلوډ کوئ. نو زه راځم دلته چې دی ما سره دغه د یوټیوب دپاره ویډیو ده. زه چې دی دا د دې ځای نه اوکې کوم. نو زه غواړم چې په دې ویډیو باندې زه کار وکړم. نو اول چې دی تاسو به دلته دا هیډ په دې دواړو ګوتو راونیسئ چې بیا راتنګ کړئ. بیا چې دی تاسو به دا بیکګراونډ ونیسئ دا بس یې کش کړئ. بیا به همداسې راځئ داسې به دا راځئ داسې به دا راټول کړئ. چې راټول هم که داسې ټول بیا به چې دی داسې راکش کړئ د دې ځای نه. دا وګوره دا اوس موږ سره چې دی د دې په هغه اندازه باندې راغی چې موږ کومه شي دا کولی شو. نو داسې دی چې دی موږ د دې لارې نه دا راوستی شو. دا یو. زه راځم دلته چې دی زه کله په دې باندې کلیک کړم په دې ځای کې بیا راځم دا به دې ځای کې فول سکرین کوي. تاسې کوم ځای ته به راشئ تاسو به په دې نقطه کلیک کوئ دا به فول سکرین واخلئ. دا ویډیو به تاسو فول سکرین کوئ. زه راځم چې دی د دې ویډیو چې دی دلته چې دی هماغه خبرې دي د دې ځای نه چې تاسو څنګه کولی شئ په دې ځای کې ویډیو ایډیټینګ وکړئ. زه راځم مثلا د دې ځای نه چې دی دلته زه د دې ویډیو نه دا ځای کټ کوم. نو چې دا تاسو کټ کوئ هماغه خبره تاسو به دې بیتي ته راشئ دا به لیفټ به واخلئ د دې به ختم کوئ. دا که تاسو غواړئ چې د دې نه دا رایټ ختم کوئ نو رایټ به ختم کوئ. که تاسو وایئ چې د دې دا سپلټ منځ کې دوه کومه نو دا منځ کې دوه کولی هم شئ. دلته کنټرول زیډ به چې موږ په وینډوز کې ویلی دلته چې دی د دې ځای نه تاسو هم دا کنټرول زیډ کولی یعنې انډو کولی شئ. تاسو چې دی که د دې نه تاسې دا آډیو بیلوئ او ویډیو پرېږدئ نو تاسو هم دغسې کولی شئ چې مثلا تاسو به ایکسټراکټ آډیو باندې به کلیک کوئ. د دې نه چې دا موږ سره ویډیو راویستل او راله دا زموږ ویډیو شوه هغه ویډیو شوه او دا آډیو شوه. دا د دې ویډیو آډیو ده. که تاسو دا نه غواړئ چې دا ډیلیټوئ ډیلیټولی هم شئ او که وایئ چې دا موږ پرېږدو دا پرېښوستلی هم شئ. نو د دې لارې نه چې دی تاسو به په دې ځای کې وګوره دا موږ سره اوس د دې ګراف هم جوړ شو. دلته په دې ګراف کې وګوره په دې شکل سره دا زموږ ساوند دی چې موږ کوم ځای کې غلطي لرو باید هغه غلطي د دې ځای نه موږ اصلاح کړو. مثلا د دې ځای نه دې ځای کې موږ غلطي لرو داسې چې زه دا څنګه اصلاح کړم څنګه یې جوړه کړم. نو تاسو به دلته په دقه ځای کې په دې ویډیو کلیک کوئ دا بس سپلټ به واخلئ. بیا به دلته چې دی تاسو په دې ځای کې په دې بیکګراونډ په دې آډیو به کلیک کوئ او بیا به راشي تاسو به دا آډیو هم سپلټ کوئ چې دواړه په بیخي په یو اندازه باندې سپلټ شي. بیا به راشي تاسو د دې ځای نه وګورئ مثلا زه د دې ځای نه ښکته تاسو به دلته کلیک کوئ او دلته چې کله تاسو کلیک کوئ نو ښي طرف چپ طرف به دام د منځه ویسئ او دلته چې دی را به شي د دې ځای نه چپ طرف چې دی تاسو به دام د منځه ویسئ. اوس به دا په دې ګوتو راټول کوئ. چې راټول هم کړئ د دې ځای نه نو دا تاسو چې دی اوس د دې سره نږدې کوئ. ګوته باندې کلیک دا ځای کلک ونیسه داسې او دا دلته رانږدې کړه داسې
دا وګوره دا موږ د دې ځای نه رانږدې کولی شو. بیا راشئ دا آډیو راواخله او دا آډیو هم دی چې دی د دې سره بیخي نږدې راوله. اوس دا په دې ګوتو باندې آزاد کړئ، دا ځای ونیسئ داسې چې د دې دواړو فرق وشي چې موږ څومره اندازه کې چې دی دا مخکې لرې کړي دي. نو دا تاسو ګورئ دا چې دی په دې اندازه باندې او دا بل چې دی تاسو راشئ ورسره په دې بله اندازه باندې دا کېږدئ. دلته زه راځم لږ به صرف دا تاسو راوړاندې کوئ چې دا دې سره بالکل د دې په دې اواز کې چې دی کوم فرق را نشي. تاسو ګورئ دلته چې دی دا به تاسو بیخي دې ته چې دی راوړاندې کوئ. دا وګوره دقسې په دې شکل سره دا به په دې شکل سره دلته ورته کېږدئ، لږ به یې وخوځوئ داسې چې دا بیخي دې سره جفت را نشي داسې. دا وګوره دا په دې شکل سره لږ په دې شکل سره چې دلته په دې اواز کې فرق را نشي. زه راځم دا د دې ځای نه پلی کوم چې په اواز کې د دې فرق شته که نه. ښه دلته چې دی اوس ما میک لګولی راته نه معلومیږي چې موږ څنګه کولی شو چې د دې معلومات وکړو. نو دغه یوه ویډیو وه چې موږ په دې ځای کې راځو او دا ایډیټ کوو. که زه راشم دلته چې دی په دې ویډیو باندې کلیک کړم او دا زه د دې ځای نه چې دی دلته به تاسو دا ویډیو به داسې راټوله کوئ، بیا هم دا به راټوله کوئ او دلته به راشي دا به سپلیټ کوئ. سپلیټ نه وروسته به چې دی تاسو په دې ویډیو کې چې دی د دې ځای نه بعد به تاسو انیمیشن ته راشئ. که تاسو د رایټ نه دا ویډیو راخسته، که تاسو د اپ نه راخسته، که تاسو د هرې لارې نه راخستله تاسو داسې دا راخستلی شئ. دا وګوره که تاسو داسې راخسته، که تاسو داسې راخسته، دا وګوره دغه لاره باندې په دغه لاره باندې چې کومه چې ستاسو خوښی دا راوستی شئ. زه راځم دلته چې دی زه که راشم دلته د دې ځای نه چې دی دا زه پلی کړم. دا چې ګله اوس دلته موږ سره پلی بټن هم سم کار نه کوي. زه راځم دا د دې ځای نه څه کوم، دا د دې ځای نه زه پلی کوم. نو چې کله زه دا پلی کوم او چې یو ځای خلاصېږي بل ځای راځي نو موږ سره چې دی دلته به معلومیږي. زه راځم او دا پلی کوم. دا ګوره په دې شکل سره. نو دغه چې موږ ایډیټینګ کولی شو، انیمیشن ورکولی شو. مثلا زه راځم به دلته چې دی دې ته یوه لوګو راولم، نو تاسو یوه لوګو هم راوستلی شئ چې د دې لارې نه تاسو یو عکس راوړئ، میډیا ته راشئ، بیا دلته راشئ په دې ځای کې په دې لییر کې په میډیا باندې کلیک کوئ او بیا چې دی تاسو دلته یو عکس راواخلئ. مثلا زه غواړم چې دا د کین ماسټر چې دی لوګو ده ما سره، دا لوګو چې دا د دې ځای نه مثلا دلته کېږدم چې دا ما سره دا یوه لوګو ده. مثال زه غواړم چې دې ته انیمیشن ورکم. انیمیشن څنګه ورکم، دا څنګه راشي، څنګه لاړه شي. د دې ځای نه ګوره انیمیشن ته راشئ. تاسو انیمیشن کې چې دی دا تاسو دلته چې دی هر رقم انیمیشن دې ته تاسو ورکولی شئ. د دې ځای نه کومه انیمیشن چې تاسو غواړئ په دې لار کې دا انیمیشن تاسو دې ته ورکولی شئ. همداسې چې دی زه راځم د دې ځای نه اوټ انیمیشن ورته ورکوئ، انیمیشن ورکوئ. دا ټول له دې لارې نه موږ کولی شو. او دلته وګورئ زه راځم دلته چې دی دا د ما سره همدغسې په دې حالت کې وي یا په دې حالت کې وي، په دې حالت کې دا ما سره تاویږي. نو ګوره تاسو ګورئ چې اول کله زه دا پلی کړم په دې شکل سره به دا ما سره مقیده مسې تاویږي، مسې به ټوله تاویږي او په اخر کې چې خلاصیږي تاسو به په اخر کې کومه کوئ. نو دا ټوله موږ د دې لارې نه کولی شو. د کین ماسټر یوه ویډیو هیله ده چې دا ستاسو خوښه شوي وي او زموږ د یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان ښه وخت ولرئ.